ځوانانو ته د قرآن کریم او دینی زده کړو ښې زمینې برابرې شوې دي. د هیواد په پلازمینه کابل کې ګڼ شمېر د دینی زده کړو او قرآن کریم د حفظ او تجوید علمي مرکزونه جوړ شوي چې د نجونو او هلکانو لپاره یې د دینی زده کړو ترلاسه کولو ښې زمینې برابرې کړي دي. انس با کلام الهی و نشستن در محافل انس با قرآن کریم در واقع نشستن به سفره ضیافت الهی است. کدام مجلس معنوی تر از این است که شما در یک مجلس و جلسه حضور داشته باشین که در اونجا قرآن کریم تلاوت شود، کلام الهی تلاوت شود، حرف خدا گفته شود و یاد خدا شود. بنابراین محافل انس با کلام الهی در واقع در مفهوم و تعریف جدیدش نشستن بر سفره یا ضیافت الهی و مهمان خداوندی است. په دغه دینی مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې د زده کوونکو ترمنځ د سالم رقابت رامنځته کولو په موخه بیلابیل علمي پروګرامونه او د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي چې د زده کړو په بهیر یې ښه اغیز کړی دی. امیدوار هستم که با تأسیس این مراکز قرآنی، مراکز اسلامی، با مراکزی که به یقین برای تقویه دین و ارزش‌های دینی به عنوان ستون‌های محکمی استوار هست، همه آن کسایی که توانمند هستند یا در تأسیس مراکز اسلامی و مراکز قرآنی کوشش بکنند و یا اگر توانی 100% ندارند در تقویه این مراکز با مسئولین مراکز اسلامی دست همکاری و برادری بتن. د ضیا په نوم د قرآني علومو ښوونیز مرکز له څو میاشتو راپدې خوا په کابل ښار کې فعالیت پیل کړی دی چې سلګونه نجونو او هلکانو ته د قرآن کریم د حفظ او تجوید او دیني زده کړو ترلاسه کولو ښه زمینه برابره کړې ده.